سلامونه هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. ډېر ملګري پوښتنه کوي چې د تورخم په اړه تازه معلومات نه لري. نو تازه معلومات خو دا دي چې د پاکستاني بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په غوښتنه د تورخم لویه لار د پرانیستو لپاره د پوځ مشر منظوري اخیستې او د دغه هیواد لومړي وزیر د منظوري وروسته به لویه لار هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیزي. او بیا د پاکستاني رسنۍ وایي چې د تورخم لار 50 ورځې بندښت وروسته نن د بشري مرستو په اساس د پرانیستو امکان شته. دوی سرچینې په قول لیکلي احتمال شته چې نن د تګ راتګ د جزیې د سوداګریزي فعالیت پر مخ د تورخم لاره پرانیستل شي، خو د بشپړ سوداګریزي پرانیستې لپاره به راتلونکو څو ورځو کې اعلان وشي. افغانستان وايي لاره به تر هغې تړلې وي چې پاکستان یې د پرانیستو مخکې د بیرته نه تړل کېدو کلک تضمین ورنه کړي. نو دغه تازه معلوماتو چې پاکستان اوس دغه وایي چې موږ به افغانستان لپاره د پاکستان څخه بشري مرستو لپاره دغه لار کولوو، کډوالو لپاره خاصم پرانیستل دا کډوال پې راتلی شي. خو اوس پاکستان وایي چې موږ به د انساني همدردۍ لپاره چې هلته انساني همدردۍ لپاره چې کوم خوراکي مواد دي د هغې لیږلو لپاره به دغه لار فلحال پرانیستل شي او په راتلونکو څو ورځو کې به د سوداګریزو او د تګ راتګ پر مخ هم خلاصه شي. مننه، السلام علیکم.